درخواست کوم بلنه ورکوم ښاغلي ضیاءالحق مهتاب صاحب ته چې داسې دروشي او خپل ښایسته کلام د ملګرو سره شریک کړي. ښاغلی ضیاءالحق مهتاب صاحب اجازه باندې یو دوه غزل دی وایي ستا په خولې کې پیغورونه دي ښه ډېر دي ستا په خولې کې پیغورونه دي ښه ډېر دي او زما زړه کې هم داغونه دي ښه ډېر دي چې مې زړه سره دا ستا زړه پیوند نه شو چې مې زړه سره دا ستا زړه پیوند نه شو سراسر مې اوس غمونه دي ښه ډېر دي چې په زیړ مازدیګر کلي نه روان شوم چې په زیړ مازدیګر کلي نه روان شوم ستا د مینې الزامونه دي ښه ډېر دي د ژوندون کښتۍ مې نه رسي منزل ته د ژوندون کښتۍ مې نه رسي منزل ته راته لار کې دریابونه دي ښه ډېر دي ویلو یې سکون زړه ته مونده شي ویلو یې سکون زړه ته مونده شي د یار نوم کې ثوابونه دي ښه ډېر ډېر ښایسته شعر بیا ووایه. ویلو یې سکون زړه ته مونده شي د یار نوم کې ثوابونه دي ښه ډېر دي او زړه یې غواړي خو محفل کې رقیب ناست ده زړه یې غواړي خو محفل کې رقیب ناست ده د یار سترګو کې سوالونه دي ښه ډېر مننه وایي زړه یې غواړي خو محفل کې رقیب ناست ده د یار سترګو کې سوالونه دي ښه ډېر دي او په سینه یې لاس نیولې دي سلګۍ کړي په سینه یې لاس نیولې دي سلګۍ کړي او د مهتاب په زړه دردونه دي ښه ډېر دي یو بل غزل ده اجازه باندې وایي کولی نه شمه اظهار سره مې زړه درزېږي کولی نه شمه اظهار سره مې زړه درزېږي او جانانه ونه کړې انکار سره مې زړه درزېږي او سخته سیلۍ ده هسې نه چېرته راماته یې کړي سخته سیلۍ ده هسې نه چېرته راماته یې کړي او د ګودر غاړې دنګ چنار سره مې زړه درزېږي نیمه دنیا نظر خوړلې د ښکاره کیسه ده نیمه دنیا نظر خوړلې د ښکاره کیسه ده او چې د نظره نشي یار سره مې زړه درزېږي مننه او خاوند خیر کړې زموږ منځ کې فراق مه راوله خاوند خیر کړې زموږ منځ کې فراق مه راوله او ډېر ستړی ستړی انتظار سره مې زړه درزېږي ځان سره ډېرې کیسې جوړې کړم چې تاله درځم ځان سره ډېرې کیسې جوړې کړم چې تاله درځم او تر شم هر گفتار سره مې زړه درزېږي منځ کې روانه د همزول وم چې خواله درشم منځ کې روانه د همزول وم چې خواله درشم مهتابه ستا خړې مزار سره مې زړه درزېږي توجهونه مو یو جهان مننه